بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه انجینیر محمد نبی او حاضر یم د اټوکیډ کلاس سره. صحیح ده. دا زموږ سره بالکل اولنی کلاس دی د اټوکیډ د هغې بیسیک سیټینګ څنګه کیږي او د دې هغه امپورټنټ سیټینګ چې دی هغه خو ما په هغه 7.3D او د اټوکیډ هغه کمباین کلاسونو کې کړی دی، کوم چې په پریویس کلاسونو کې شته. خو دا ایزي خبره ده. دلته کې که تاسو نیو ډرینګ جوړوئ نو انشاءالله د هغې دپاره به ډایرکټ کار موږ سټارټو. د ټولو نه مخکې زه دې ځایګي ته راغلی یم، د ډرینګ ایریا ده. نو د ټولو نه اول به زه یونټ سیټینګ کوم، یو ان به انټر کوم چې ما ته یونټ ډرینګ یونټس کولاو شي. ډرینګ یونټس کولاو شو نو په دې کې به څه کوم، دا ډیسیمل زه په ارکیټیکچر باندې کار کوم، دا به زه ارکیټیکچر کوم او 1/2 سکیل باندې به کار کوم نو دا به زه 1/2 کوم. دا به انچیزي، دا به انټرنیشنلي، ډیسیمل ډیګري، دا هر څه په خپل ځای باندې ټیک دي. مطلب دا دی چې زمونږ کار په دې باندې روانېدی شي. ښه، بس زموږ سره کار چې دی هغه روان شو. نو لاین به زه راوالم. لاین چې کله زه راوالم نو دا لاین زموږ سره هر طرف ته چې دی ډرا کېږي. نو دې دپاره به زه ارتو موډ آن کړم چې یا دا لاین هاریزنټل راشي یا ورټیکل. نو موږ له دې څه په کار دی، زه یو د کمرې سایز علم، یعنې دا لاین خو ما کلیک کو سیچل به کوم اوسو 14 به ورکړم. خو دا چې زه کله 14 تاسو وګورئ په دې ټکسټ باندې دلته ما 14 ولیکو که نه 14، دا چې زه انټر کړم دې مطلب دا شو چې دا 14 انچ شو. ښه، نو موږ له 14 انچ نه دی په کار، موږ له په کار دی 14 فیټ. نو زه بلته کسې کلیک وکړم، په 14 باندې به د فوټ نشان وکړم. ښه، د فوټ نشان مې په وکړو، دا 14 شو. اوس دا لاین زمانه پناه شو، دا لاین زمانه څه شو، پناه شو. نو دې دپاره زه یو کمانډ یوز کوم، هغه کمانډ دی زموږ سره زوم. او ښه خبره ده زه دې سره دا د وخت سره سره لیکم هم، نو دا بیا ډېر زیات اساني. صحیح ده. لکه زه به ټکسټ راولم، دلته کې به زه یو ټکسټ راولم، د هغې هایټ به ورکړم. لکه اوس ما څه کمانډ یوز کو، په ټولو نه مخکې ما یوز کو یونټ کمانډ. څه مې یوز کو، یونټ کمانډ. د هغې دپاره ما تاسو بیا دلته کې ګورئ په دې ویډیو کې به هغه نو په 1 نمبر باندې ما یونټ کمانډ چې دی هغه پرس کو. بیا می لاین کمانډ یوز کو، لاین کمانډ، لاین کمانډ می یوز کو. بیا می څه یوز کو، دا ما یوز کو، دې ما ارتو موډ می یوز کو. څه می یوز کو، ارتو موډ. صحیح ده، ارتو موډ، اینه ارتوګرافیک موډ، دا یو کمانډ می یوز کو. بس زمانه د اسکرین چې دی د زمانه پناه دی. نو د دې دپاره به زه څه کوم، د ماوس سکرال به ډبل کلیک کوم. اوس ماوس سکرال ډبل کلیک سره څه کېږي، ماوس سکرال ډبل کلیک، د ماوس سکرال ډبل کلیک سره د څه کېږي، زوم آل کېږي. ها، زوم آل کېږي. صحیح شوه. او د ارتو موډ سره څه چل کېږي، د زموږ سره لاین د ډرا کوي، لاین ورټیکلی یا هاریزنټل. ٹھیک شو، ورټیکلی یا هاریزنټلی دا زموږ سره دی، دا لاین ډرا کوي. د دې دا مطلب شو لاین کمانډ څه چل کوي، ډرا لاین، لاین ډرا کوي. یونټ کمانډ څه کوي، دا زموږ سره څه کوي، ډرایینګ یونټس چې دي سیټ اپ کوي د هغې. ټیک شوه. نو مونږ څه چلو کو، دا مونږ په یوز کې راوستل. ماوس کرال ډبل کلیک څه کوي، زوم آل کوي. ډبل کلیک وکړه، زوم آل شو. اوس که چېرته کې داسې نه وي نو دا د زوم آل لپاره بیا مونږ څه چل کوو، مونږ زوم آل لپاره شارټکټ کمانډ زد انټر ان اے انټر پریس کو. صحیح ده که نه، زد انټر ان اے انټر، دا زموږ سره څه شو، زوم آل. دا د دویم آپشن شو. ټیک شوه. یعنې لاندې دلته کې وګوره، زد انټر او اے انټر. ټیک شوه که ټیک نه شوه. ښه، دا زما سره یو لاین دی. دا یو سی ایس زه په خپل ځای باندې فریز کوم. یو سی ایس څه کوم، فریز کوم. ښه، چې دی زموږ سره مومنټ نه کوي. نو زه به اول دلته کې راشم، یو سی کمانډ به پریس کړم. نو یو سی کمانډ به څه دپاره، UCS
freeze د پاره وسه کمانډ یو سی به انټر کما او په سیټینګ کې به انچیک کما ګوره ها انچیک په کما لکه دلته به زه راشم یو سی مې انټر کو د سیټینګ ته رالم او ډسپلی 8 UCS اریجن پوینټ دا مې انجو ډسپلی 8 UCS اریجن پوینټ display as UCS origin point صحیح شو ها نو دا زموږ سره پاره پکار شو دغه لپاره ها یو سپیس په ورکم چې موږ ته پته لګي چې زموږ سره څه کمانډونه یوز شو صحیح شو کنه ها نو دا موږ دا کمانډ یوز کړو ها ټیک شو نو دا ډیر په طریقه باندې وګورئ 1 2 3 4 5 6 کمانډ موږ یوز کړو اوس په چل کومه ابجیکټ سنیپ ان کومه ابجیکټ سنیپ د سره په ان کومه چې زما سره یو لاین راکېږي چې هغه ماته دلته کې دغه سره جایني ها کچته کې د دې سینما او پولی لاین ما ډرا کوو نو چې چل وکیږي هغه به نه ډرا کیږي هغه به ټول څه ګډوډ کیږي نو زه به څه کومه object snap په ان کومه object snap کې به دا select all او اوکې نو دا خبر زموږ سره دلته کې بل سره رااله object snap زموږ سره څه کار وکړو د موږ use for snapping the line segments ها the line segments چې د موږ د سګي snap کې line segments ها نو د موږ ته دا سنیپ نو پولی لاین بزر والما دا چې کله ان یې ابجیکټ سنیپ په ان کومه ها نو دی بل لاین راوالما 14 فوټو بلاندې 14 فوټ دی خوا 14 فوټ دی خوا دا وګوره ما یو باکس جوړ کړ دا یو باکس چې ما جوړ کړ په دې کې ما څو کمانډ یوز کړل 1 2 3 4 5 6 7 کمانډ ما یوز کړل ها په دې کې نو دا خو ډېر زیات په غلار باندې کول غواړي که نه چې څومره په غلار باندې کار کېدو که نه دونه به فایده یې ښه دا زموږ سره د یو باکس یعنی د یو روم دپاره مونږ څومره کمانډ یوز کړل دا به په استعمال کې راوستل غواړي ټیک شو که نه نو مونږ یونټ کمانډ لاین کمانډ ارتو موډ دا یو پیژندل ماوس کرال ډبل کلیک څه کوي زیډ انټر اے انټر باندې څه چل کېږي UCS فریز باندې څه چل کېږي ابجیکټ سنیپ څه کار کوي دا خبرې مونږ وپېژندې نو زما خوښه دا ده چې دا کلاس هم د دې ځای پورې پوره دی او مزید مخکې به انشاءالله بیا په بل ویډیو کې به دا بیا ډسکس کوو صحیح ده د خیره ځکه چې د دې ورکوټو خبرونه غټ پراجیکټونه جوړیږي او په غټ پراجیکټونو کې بیا غلطیانې چې دي هغه به ټیک نه وي صحیح ده نو زموږ سره څه شو مونږ صرف یو لاین کمانډ په استعمال کې راوستو د هغې نه مونږ دا یو سکویر جوړ کو او مونږ ته روم هم ویلی شو یو سکویر دی دا څنګه جوړ شو نو دا مونږ دا کمانډس چې دي دا یوز کړل څه کمانډونه یوز کړل یونټ کمانډ د څه دپاره د ډرایینګ یونټ سیټ اپ دپاره لاین کمانډ د ډرا لاین دپاره د ارتو موډ ډرا لاین ورټیکلی یا هاریزنټلی ماوس کرال ډبل کلیک مونږ د څه دپاره یوز کو د زوم ال دپاره او زیډ انټر او اے انټر د دې زیډ انټر او اے انټر مطلب دا چې موږ د سپیس په مدد سره انټر کیږو او د انټر په مدد سره دا شال یو سی اس څنګه فریز کیږي دا غیدغه طریقه شو ابجیکټ سنیپ څنګه کار کوي او دا څه ته وایي د دې دا طریقه شو کلاس چې دی دوباره ریپیټ کوي پلی کوي دوباره یې پلی کوي د هغې پورې پلی کوئ څو چې تاسو پرې پوه شوي نه یې مال اجازت راکوي د نوي کلاسه پورې د الله په امان